محترم مسلمانانو د دې علاقې عزتمند اوریدونکو انا مخکې شیخ صاحب ډېرې مختصر خو ډېرې قیمتي خبرې ته اشاره وکړله. هغه دا چې د تاسو ټول انسانیت او بیا خاص کر مسلمانان د یوې خبرې ډېر سخت ضرورتمند یو، او که داسې ووایو الله رب العالمین خپل پیغمبران علیهم الصلاة والسلام هغه هم د دې مقصد او د دې ضرورت او د دې خبرې دپاره رالیږل. هغه ضرورت او مقصد دا دی چې موږ او تاسو په دې دنیا کې د آخرت او د قبر د ښایسته کېدلو او د جوړېدلو کوشش. زمونږ انتهایی دې ته ډېر ضرورت دی، لکه څرنګه چې موږ په دنیا کې ژوند کوو او معلوم کلونه دي اعمار امتی ما بین 60 الى 70 وقل من يجوز. زما د امت عمرونه سدي پیته او یا لږ خلک پکې دسي چې سلو ته رسیږي. د دې شپېته او یو کالو دپاره زموږ جدوجهد او خواري او منډه او غمونه او سوچونه او بیا زموږ نه پاتې شي. یو مجلس کې د جمعې مانځه نه وروسته پرون ناستو سپین ږیري و مشرانو د خپل کلي تذکره یې کوله، وایي هغه پلانکی ګټه چې د هغه کمر هغې باندې ما مونځ وکړ، زما پلار پې مونځ کړی و، زما نیکه پې کړی و، د هغه نه پر پته نه لګي څومره خلکو به پې مونځ کړی. موږ به نه یو، زموږ بچي به هلته ځي او په هغه ځای کې به مونځ کوي او هغه ځای به ویني، خو هغه ګټه او هغه پټي او هغه جایدادونه پاتې دي او انسانان ترې روان دي. دا یو حقیقت دی. اگر چې ډیر لږ انسانان مني او ډیرو انسانانو ته معلوم دی خو مني نه چې مرګ حق دی، د دې منلو ته څوک نه دي تیار چې حق دی. منل څه معنا؟ مرګ حق دی، موږ د دې دنیا نه روان یو، نو چې د دې دنیا نه روان یو دا پاتې کېږي یو ابدي ژوند ته ځو. ولې د هغه ژوند دپاره تیاری نه کوو؟ ولی هغه زندگی چې هغه زندگی نه ختمېدونکې ده، د شپېته او یو کالو دپاره منډه زیاته، فکر زیات، پردی او خپل نه کتل، روا ناروا نه کتل. ولې د آخرت دپاره موږ تیاری نه کوو؟ زما عزتمند همدغه خبرې دي چې موږ مخې ته یو ژوند را روان دی، زمونږ مخې ته یو زندگی را روانه ده، دا عقلمندي ده. الکیس من دان نفسه عمل لما بعد الموت. یاران خلکو پیژنئ. زمونږ په معاشره کې هوښیار هغه چاته ویلی کېږي چې ډېر قړتېږي او لګیایي خلک وایي دا هوښیار دی. هغه انسانان چې خلک ډیر تیر باسي، دوکه ورکوي خلکو له، خلک په پاو کې وایي، خلک وایي فلانکی ډېر هوښیار دی. په دې ټیویانو باندې ټلویزیون باندې دا خلک راځي چې د الله او د رسول نه خبر هم نه دي، خلک د هغوی دا خبرې انټروین یا مرکي او دا خبرې داسې په سړو دماغو په ډیر په آرام، ډیر په سمج او ډیر په پوره کامل زړه باندې اوري، وای د دانشور دي، د هوښیاران دي، د عقلمند.
یو انسان ډیر کاروبارونه لري خلکو ته خيار وي القيس من دان نفسه او خيار هغه دی چې ځان او پیژني ځان خو ټول خلک پیژني د سبب لا سوکي چې ځان نه پیژني وعمل لما بعد الموت د مرګ نه وروسته چې کوم ژوند را روان دی د هغې دپاره عمل خواري منډه شپه او ورځ شوګیرول دې ته عقلمندي او دې ته هوښیاري وایي او دا هوښیاران دي په مخ د ځمکه د پیغمبرانو نه هوښیاران خلک نه دي تیر شوي بیا د صحابه کرامو نه وجه دا ده او بیا علماء کرام او الله ته نږدې خلک د دنیا نه لرې خلک د آخرت دپاره تیاري کوونکي ولې د دوی عقل دا دی چې یو فاني شیز یو څو کاله ژوند په هغې باندې ژوند نه بیلي بلکې د ابدي ژوند دپاره تیاری کوي یو حدیث کې رسول الله علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمای استحیوا من الله د الله نه لږ حیا وکړئ صحابه کرام فرمای الحمدلله مون خود الله نه حیا کو صحابه کرامو کې حیا په پوره درجه کې موجود و حیا غیرت اگر سپاغوي کیو رسول الله عليه الصلاة والسلام ورته فرمای حق الحياء رشتنی حیا حقیقی حیا ستوي د الله نه حیا حیا دې ته ویل کېږي چې یو انسان فليحفظ الراس د سر او سر چې سره ګیر کړی دي د دې حفاظت وکړه د الله نه څنګه شرمېږي ستا نظر غلط استعمالي حیا د رب العالمین نداده چې فليحفظ الراس د سر وما وعاء هغه څه چې د سر راګیر کړی دي هغه چې په دې کې د سترګې دي خوله ده غوږونه دي ژبه ده دا غلط مه استعمالوه هغه انسانان سترګې غلط استعمالېږي غوږونه غلط استعمالېږي ژبه غلط استعمالېږي دا بې حیا دي الله رب العالمین فرمای قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای مؤمنانو نظرونه ښکته وساتئ نظر بې ځایه مه استعمالوه وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مؤمن زنانه دي هم نظرونه غلط نه استعمالي لکه څنګه چې یو مؤمنه هغه دروازې ته پرده لګي یو مؤمنه مخې ته په ځان باندې برقع اچي یو مؤمنه د پردو سړو نه ستر کوي دغه مؤمنې ته حکم دی ای مؤمنې زنانه خپل ټلویزیون د کور نه ورک که په دې کې پردو سړو ته مه ګوره که تا ته نه ګوري ته خوړندنی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نو د سر او سر چې سر اګیر کړی دي د دې خیال وساتئ والبطن وما حوا خېټه او د دې سره تړلي اندامونه دې خیال وساتئ رسول الله عليه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي د دوو شیزونو ضمانت راکړي اضمن لكم الجنه د جنت لیکل د جنت ضمانت د جنت ذمہ داری د رسول الله عليه الصلاة والسلام په مبارک زبان یو د جنت ذمہ واری ز تاسو له پدې خبره در کوم تم ذمہ واری راکا دا جبه غلطه مې استعمالوا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دخلنا بدي خبره نه راوتلی څوکیدار ملائک فورا لکی وان علیکم لحافظین کراما کاتبین تاسو باندې عزتمن ملائک ناستی او تاسو د خلین راوتی خبرې لیکي لکه خپل خبرو ته سوچ وکړه بعضې وخت کې د انسان د خلین یو وړه خبره راوځي او د ته ډیره معمولي ښکاره کوي رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي د ده په هغه خبره باندې پروام نه خو الله رب العالمین د ده نه ناراض یو ورځ عائشه رضی الله عنها نبی علیه الصلاة والسلام سره خبرې کوي
رسول الله علیه الصلاة والسلام د زینب رضی الله عنها دا صفیه رضی الله عنها دا هغه څه تذکره دا ورته وای هغه صفیه کذا وکذا هغه صفیه ته یادې چې هغه د ونې نه وړه ده او وړه وا زمونږ ډیر انسانان مونږ ځان په دې تیر باسو ځان دوکه کو ځان غولو چې یاره د فلان کې غیبت کوم خوشتفه کې کنه رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وای عائشه جنتی انسان ده جنتی ده د الله رب العالمین رښتینی اولیاء کده عائشه چې ده زمونږ استاد د مؤمنانو مور ده او هغه ته فرمایي یا عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته استاد خلینه داسې ګندا داسې بدبویا داسې خراب خبره راوتله که استاد یو خبره د دریاب د سمندر اوبو ته وګرځول شي ټول اوبه ګندکی وسیلی کله کی دا یو خبره یا فرمای دویم ضمانت د خاصو اندامونو د عورتونو راکې زه د جنت ذمہواری درکو چې انسانان د عورت د وجنه د غلط استعمال او چې انسانان د جبه د غلط استعمال د وجنه تباکی حصائد ابو بکر رضی الله عنه پر روایت کې جبه ته هغه شی ویل شوی دی لو کای لو د دې زمانه د ترشل ماشين دی دا جمع زما استا اعمال زما استا د هر څه ختمي د دې د وجنه انسانان په جهنم کې پړ مخي غورځيږي او بیا فرمای مقصدی جمله می داوه چې مرګ دی یاد ساتي مرګ څه ته وایي مرګ اخرت ته وایي مرګ قبر ته وایي مرګ د قیامت ورځ ته وایي مرګ د ژوند نه پس بل اصلي ژوند شروع کېدل ته وایي مرګ هغه ژوند دی مرګ هغه شیز دی چې انسان د دروغ سترګې پټې شي او د رښتیاو د حقیقت سترګې کولاويږي ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا چې اخرت ګټي دنیا بدنه پات په دنیا پسې به نه ګرځي صحابه کرام زمنګ نه تکړو زمنګ نه عقلمند کسبونه کارونه په خبرو په هر څه پویدل خو هغه اراد الاخره اخرت ګټه نو دنیاي تباہ کړل څوک چې دنیا ګټي اخرت په ځان له تباہ کی دا کارونه چې چا کې راغلل د حق الحیا رښتینی حیا په ذکر زما عزت مندو د ژوند د دې لپاره دی چې موږ د آخرت تیاری تاسو ګورئ رسول الله علیه الصلاة والسلام یو بخل شوی انسان موږ ډیر کرتی خاص کر موږ موحدین د قران او د حدیث دعویدار کله شیطان د دې ځان لمن بچو او بچکیګو کوشش کو او د الله نه غواړو چې شرک نه کو بدعات نه کو فلان نو بل جال را تداخور کړي دي چې ته موحد او موحد ته د اعمال ضرورت نشته ده که اول صف کې ودرېږي څوک به ودرېږي ته موحد تهجد کوي څوک به کوي ته موحد صدقه ور کوي څوک به کوي ته موحد جمعات به عرب جوړي ته موحد د علماو کفالت به عرب کوي ته موحد پلان کې کار به بل څوک کوي دعا به بل څوک غواړي ولی ته موحد رسول الله عليه الصلاة والسلام تمره ودریدل رب العالمین تا اذا خپې مبارک به و پړسیدل دا به و پړسیدل تمره به ودریدل دا ولی د اخرت تیاری د دنیا ژوند دی ولا ختم د دنیا زندگی د هغه خراب کله چې خندق جهاد
صحابه کرام خندق کني هر چا تخپل حصہ تقسیم ده صحابه کرام په ګېډو باندې نهرو ولی اخرت جوړولو وګیو په خپل خېټو پورې کاڼي تړلې یو ځکه وته یو لوی ګټ کمر راځي وسی پنرسی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته आवाज کوي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په هغه پسې جبل یاغه کودال یاغه ګنتری رالی او گزار په کوي د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دوانو جهانو سردار د هغه په مبارکه خېټه پورې دوه کاڼي تړلې شوې دي ولی رسول الله دا आवाज نشو کولای چې ټول راجمع کوي او مال راوړی ما خصاتي ولی ز تاسو ته دین بیانو زمونږ استاد مور عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها هغه خپل شاګردانو ته وای و یوم یشپراو ختل سپوږمۍ بلا درې سلور زمون په کور کې به اور نه بلیدل ستاسو کور کې اور نه بلیدل خوراک سو پخلې نو ګرمول نو ترکاری جوړول نو خوراکم سو هغه ورته وای الاسودان دو تور شیزونم خوړل یو کجوري یو اوبوي په هغه باندې گزاره وا جون په هغه باندې تیرېد ولی دنیا خراب وا چې آخرت برابر شي چې آخرت جوړ شي چې آخرت خسته شي او د آخرت د خکېدلو د پاره معمولی چې موږ ته معمولی ښکار کیږي موږ ته معمولی عمل ښکاري صحابه کرامو په مال او جان ټول قربانو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په یو غزوه کې jihad کې فرمایي قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض پاسي یو جنت ته د اسمانونو او د زمکه عمر پلنواله عمر رضی الله عنه فرمای جنت او داسه جنت د اسمانونو او د زمکه عمر پلنواله لري نبی علیہ السلام ورتوي وای بخ وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ورتوي ما حملك على قولك بخ دا وهو ولوي ويرجاء ان اكون من اهلها اذا الله رسول یو امید مې ده یو ارمان مې ده د زړه یو حاجت مې ده هغه دا ده چې رب العالمین ما د دغه جنتونو اهل او مستحق وګرځي رسول الله عليه السلام ورته فرمای فانت من اهلها عمر د دغه جنت اهل عمر صادر پوغنا چې عمر موحد عمر جنتی او بس اعمال پات جهاد پسوک کوي وینه بسوک توي فانت من اهلها تجنت دې جنت د جوړولو د پاره کجوري وسره دي جهاد دې خلک کوئی جنگ کې ګوړې نه تقسیمي خوراک بخپلی سب بخپلی وب بخپلی کنو اسپم تر سره کجوري رواغستلې چې توکتل چې دا کجوري دلس دولس شل دیرش دا چې خورم په دې لس شل ملټه زمنګ د زمانه دومره ټیم پیلګي عمر با د جنت نه لس شل ملټه دومره وخت ساری دومره وخت پس په لیټ په دې جنت ته رسیږي یقین دې د رسول الله په خبرو د رسول الله خبرې زړه ته کوزيږي فانت من اهلها عمر جنتی دې جنتی انسان په کجورو خوړلو باندې وخت نه تیری دنیا دې تباشي کجوري دې پاتې شي فالقى ثمرات هغه کجوري وګرځولې مخکې شو جنگي د چې شهید شي جنت ته ورسي زما عزتمندو رد جوړول چې په کومه طریقې جوړ په کومه طریقه به موږ نه زموږ رب العالمین خوشاله شي هر دې که زما دا وینا دا پکې توی شي زما دې پکې مال ولګي زدي پکې به عزت شم چې زما جنت جوړ شي انس ابن مالک رضی الله عنه فرمای
زما یو ترو انس ابن نضر هغه د بدر په جهاد کې نو، ولی د بدر جهاد ناصافي راغلی رسول الله عليه الصلاة والسلام ته ورځ وای د الله رسوله غبت عن اول قتال، اولنی جهاد د مشرکین سره چې راغلی دی زه پکې غیر حاضر. که الله رب العالمین چرته دوباره د مشرکین سره جهاد قتال راوستو نو زه به الله ته وروخم چې انسانان نه الله به بیا ما وګوري چې زما د ایمان څنګه ایمان دی. د احد جهاد راغی، مسلمانانو ته په دې منځ کې لږ غوندې تکلیف او شکست ورورسېد. صحابه کرام بشرو انسانانو د میدان نه وتل، خو د دې هر څه باوجود رضی الله عنهم ورضوا عنه که جهاد نه وتلی دي الله ته خوشاله، دوی د الله نه خوشاله. ولقد عفا الله عنهم، الله وی ما بخلی. په دې وخت کې د انس ابن نضر سعد رضی الله عنه فرمای ما له مخې لرا وراتوي سعد إني لأجد والله ريح الجنة دون أحد، فالله مې د قسمي د جنت خوشبوئی د دې احد د غرنه په ماره روانه. رښتینی جنتیان حقیقي جنتیانو باندې په رښتیاو د جنت خوشبویانې په دنیا کې را روانې، د جنت بوی را روان دی. وای دې یو خبرم کوي چې الله کدا مشرکان سکه عزت بیزاره او مؤمنان کدا میدان نوزی یا الله زیتا ته عذر پیش کوم چې دا کمزوري دي انسانان. وای دې شهید فوجدنا به 89 ضربة بالسيف وطعنة برمح. انس ابن نضر رضی الله عنه خپل قیمتي وینا، خپل ژوند، ځواني، بدن، ښځه کونډه، بچي یتیمانان، جیداد پاتې، دنیا پاتې، د هر څه قربان کړل. ولی انی لاجد ریح الجنه، چې جنت مې برابر شي، جنت وګټم. مونږ چې ومندلو په شهیدانو کې انس ابن نضر صد پاس اتیا پر هرونه په جوړ، د توري گزار شتا، د چړې شتا، غش شتا، په خنجر وهلې شوی دی، چانه پیجندلو. خور راغله او آغا خور په ګوته کې په یو بند باندې پیجنې چې آو مخې نه معلومیږي، چهره نه معلومیږي، خدا بند زما د رور د ګوتې بند دی. وای من به خیال دا راتلو چې دا آیات من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله، مؤمنانو کې داسې مؤمنان شته چې د الله سره وعده وکړي، الله سره هغه وعده رښتیا کوي چې دا آیات بالکل د دوی په باره کې نازل شوی دی. زما عزتمندو ژوند خو اسیم تیریږي، خو هغه ژوند چې موږ رب العالمین ته ورکړو د مال د ګټلو مقصد بسې په دې مال باندې موږ خپل رب العالمین خوشحال کنه دا د ځان سره نه وړلې کېږي. کدا چې وې نو د بادشاهانو قبرونه به اوس نه وي په دنیا کې، بادشاهان به نه مړه کېدلې، مالونه پات. زمونږ ژوند په دې ترتیب روان دی. 15 کالو پورې مونږ ته مور او پلار راته خلک ماشوم وای، پیدا ماشوم د 15 شلو پورې مونږ هم ځان ماشومان ګڼو. 40 کال دې په ماشومتوب کې تیر، بیا وروسته تا سره 40 کاله پاتې شول. په 40 کالو کې 20 کاله ستا د خوب کړل، 20 کاله دغه 20 کاله ژوند کې منګه منډه ایله پکې او کورکې
یا پکې یو موټر یا پکې یو کاروبار پیدا کو چې څنګه پیدا کو او یا پیدا کو مزیم کې نه اغستی وخت هم پکې نه تیر کړي چې بچو ته پاتې شو زمونږ د مرګ اعلان وشي دا زمونږ ژوند په دې طریقه باندې راو او صحابه کرامو به ویلي چې مال نه مالونه دي قربان شي خو چې جنت راته ملو په جنت کې د جنت یو ونه ملو شي په ټوله دنیا دې زما لاړ شي یو یتیم او یو بل گاونډیو د کجورو باغونه نږدې وو د دوانو باغونه سره لګېدلي دي یتیم دا اراده و چې د خپل باغ د دې حد او د دې نخه معلومه دیواله شروع یو ونه پکې دا سراله چې کګه شوې ده ولاړه په یو ځای کې د دیوال رئیساري هغه بل گاونډي ته ویلې چې دا ونه مال راک کجوري دا ونه چې زه د خپل دیوال صحیح کوم درتاوي هغه ته نه را خرڅه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکستوي کته دا ونه د تور کې الله رب العالمین به تا ته په جنت کې د جنت د کجوري ونه درکې د اغینم زمنګ په ذهن کې د جنت یو ونه راځي خو رب العالمین پیدا کړی دی چې څنګه به او څنګه به میوي چې په یو سبحان الله یو سبحان الله د مؤمن د پاره په جنت کې یو ونه چې سل کال د اغه د لاندې او اس د تیز منډه والا اس منډه وای سورې نه ختميږي میوه به سمره بدنګي سمره بخولي او سمره نعمتونه په کې موجودي ابو الدحداح رضی الله عنه ناسته د خبري اوري واذا الله رسول کدا وانا زتا لذرکم نو د جنت وانا ما ته ملاوي دلش وای او وای لا سراک لوز هغه کسته وای زما په پلان کیږي کې باغ دے باغ په هغه کې 600 نخله شپک سوا کجوري ونی باردار میوهدار ډکه ولاړې دي هغه ټوله والا سره د زمکی سره د هرڅ دا یو راکه چې محمد رسول الله علیه السلام ته ورکم او ماته د جنت یو ونه ملوش هغه سره خوشاله شه د چې کله اشپک سو کجوري خرڅ کړلې صرف د جنت یو ونه وګ دا یوې چې واغستل دام د په پیدا نه راځي دا بم هغه یتیم لا غالک لا ورکه هغه خپل دیوال کې راو کله چې روانش کور ته زی هغه باغ کې د کور دی د بچی دی आवाज کوي یا ام الدحداح اے د دحداح موري د باغ نه راوزه بچی راوزه ولی فإني أقرضت ربي ما خپل رب العالمین ته دا باغ سره د کجورو سره د هرڅ سره د ډکو میوه د رب العالمین ته قرض ورکړی دی هغه د دحداح مور د باغ راوزي کور را وباسي بچی را وباسي تر دې چې د بچو لاسونه او جیبونه ګوري چې اسنه کما کجوره د ځان سره وباسي ولی ستاسو پلار رب العالمین ته دا باغ دا په قرض کې ورکړی دی او موږ په قرض کې بیا اختیار نه چلو رسول الله علیه السلام فرمای کم من عق رداح في الجنة لأبي الدحداح كم من عق رداح في الجنة لأبي الدحداح وأبو الدحداح فجنت استاذ پارا سمر خلي وني أو سمر میودار وني رب العالمين تیارک للی خیر دې مال دی ولګي چې آخرت برابر شي څومره مال قرباني
زما عزتمندو د آخرت تیارې وکړو د دې لپاره کوشش وکړو صحابه کرام دنیا نه چې بتلل په دې به نو خفه چې زه د دنیا نظم یو خبره باندې به خفه و چې د دنیا نظم چې زما به په آخرت کې څه معاملې د دې ډېر اوچت ایمانونه وسه خو د دې اوچت ایمانونو سره هر وخت په یارو بیغم نه په امن کې نه یریدل بچ منافق نشم یریدل بچ ګناګار نشم یریدل بچ آخرت می خراب نشي او د دې ټول خبرو نه مخکې رسول الله علیه السلام خوش خبریان ورکړي دي ابو بکر فی الجنه ابو بکر جنتی عمر فی الجنه عثمان علی طلحه سعد سعید عبد الرحمن ابن عوف دا جنتیان سوار لسوا یشپاړ سوا صحابه کرام په حدیبیه کې الله فرمای ولقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فيوزل شپاړ سوا په یوزل راضي د ټول صحابهونو خوشاله او جنتیان عمر فاروق رضی الله عنه چې زمونږ د اسلام ته الله عزت د وجه نه ډیر عزت ورکړي د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دعا د په حق قبول شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسمه خوش خبری ورکړي که زمانہ رستو نبی و عمر به نبی و یو ځکه ورته فرمای عمر فاروق رضی الله عنه چې په کومه لار رواني او شیطان پر راضی الا وسلك فجا اخر شیطان به تختی او دغه لار به عمر ته پریدي او دغه لار نه به تختی او د دې باوجود حذیفه رضی الله عنه حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام منافقانو نمونه خود چې دا منافق دا دې ورته وی حذیفه استاد په الله قسمی زما دا نوم خود الله رسول ته په منافقانو کې دمره د الله رب العالمین نه یریدل چې ایمان می خراب نشي ابن ابي مليكه رحمه الله فرمای ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دیر صحابه کرام د رسول الله ملګری ما په دې جمعات کې ویلي دي كلهم يخاف النفاق على نفسه دا هر یو صحابي دیر شواړه په ځان یریدل چې زچرته منافق نشم من ډیر بیغمای ولی من موحدین ولی من شرک نکو ولی من بدعات نکو من موحدین من بیغمه د ایمان غم را سره نشته د دې خبرې نه یریږو چې زه چرته منافق نشم زه چرته گمراه نشم ولی زه مسلمان ما کلمه ویلې ده د مسلمان په کور کې به ټلویزیونی د مسلمان کور ته به کیبل راځي د مسلمان بچی به بلمازي خیر دی ولی دا بیغمه دی زما عزتمندو د خپل ایمان غم د اخرت غم دی کله ایمان غم نکو اخرت هم تبا کی صحابه کرام هم دا خبرې وی اخرت بسنګي د الله رب العالمین دیدار بسنګي صراط کې بسکیږي په صراط ورځي د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی صحابه کرام رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای هل نرى ربنا رب العالمین بمنګوي دنیا خو خراب و دنیا تبا کړي و خو چې آخرت کې د رب العالمین دیدار د الله رب العالمین ملاقات لیدل دیدن دا به نصیب شي که نصیب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای آیا
د سپوږمۍ لیلة البدر د 14 شپې سپوږمۍ په دې کې چاته څه د نه لیدلو سوچي دا خبره ای چې اخواشه ما نه د سپوږمۍ پټه کړې ده نه ټولې دنیا ته ښکاري آیا د نور په کتلو کې لیس دونها سحاب چې مخې ته ورځ نه دا چاته شک راځي چې نور نه ښکاري تاسو به انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر رب العالمین به داسې وینئ لکه د 14 شپې سپوږمۍ چې وینئ بس د دې خبرې غمو چې رب العالمین مؤمنان ول صراط باندې به اوړي په دې حدیث کې څوک په یو حالت څوک په بل حالت د چا په دنیا کې اعمال څومره تیزي څومره دین ته منډه تیزي امدغه اعمال منډه به سره مرګري په پولیس صراط باندې به اړي لاندې جهنم او غاړو ته کلالیب شوق السعدان غټي غټي کونډي وسپني ازغي لګېدلې دي چې د انسانان دینه به د غوخي را شو کوي د دې د بدنونه بره خرابي په داسې حالت کې به د انسانان په دی باندې ورتيري رسول الله علیه السلام فرمای د هر چا د خلینه به اوازي سلم سلم یو غږ پي چې یا الله ما بچکا یا الله دنیا خزا بچي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه مور او پلار دې پاتې ومن فی الارض جميعا ثم ينجي یا الله ټول دنیا جهنم ته وګرځه وقما بچکا دا ټول خلق دي تباشي خو چې زبچ دغه د پولیس صراط مزل صحابه کرامو به دا تپوس کولی چې آخرت برابر صراط کې بسمه خالی ورځ وزګار ټیم فرصت چې به ملاوي ده چې د الله عبادت ډک بیت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندو تلاړو مزل وکړه د مدینې نه اخوا یو ځوان ولید ځواني عمر د بلوغ نه وروسته تر 15 کالو پورې عمرې د ټوله ځواني او من د خپل ځوانۍ نه خبره د يهودو نصاراو زمونږ استادو د لوی دشمن شیطان د ټولو کفارو زور داده چې د امت نوجوان طبقه ځوانان د دوی سترګې کار کوي لاسونه کار کوي ودرېدل شي منډه وهل شي دماغ کار کوي چې دا طبقه گمراه کی او دا کار کوي او زمونږ استادو نه مخ کې د دین لپاره ډېر قرباني ځوانانو ورکړي دي اصحاب کهف چراوچت شول یو لوی امپراتوري یو لوی طاقت یو لوی نظام مخ ته راوتل د شرک خلاف आवाज اوچت کا الله فرمای انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى دا ځوانانو د دوی د عمر رب العالمین قیمتي جوړ کو رسول الله علیه السلام فرمای سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وکسان د عرش په سوري کې به ولاړي د عرش سوري ته به هر انسان ډیر ضرورتي ولی نور د یو میل په اندازه راخته ده انکم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا خپیابل بربند ناسونت په یو میدان ولاړ دا ټول انسانان بیا د بل طرف نه یؤتا بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها قامت بورز جهنم او یا زر واگو کی تڑلے دا هری واگی سر او یا زر ملائک او دارا کاگی دی منظر به څومره ګرمي جوړه کړي
نور راښکته د انسانانو رش او مخې ته جهنم. دلته به دا سورې د یخاو څومره ضرورت د انسانانو نه به دا خولې داسې روانې که کشتۍ پکې ګرځي نو کشتۍ به پکې د چا خولې تر زنګنونو پورې د چا د سینې پورې او د چا به د وښکو ته داسې لګېدلي لکه واګې چې وته ډېره اوږده ورځ د 50,000 کال. موږ د 50 کالو تیاری کوو. د 50 کالو دپاره 50,000 کاله خدای یوه ورځ ودرېدل او بیا د هغې نه وروستو یا جنت او یا جهنم د هغې پته نه لګي. هغه بې عدده او بې شماره او بې انتها زندګي ده، د هغې تیاری نه کوي. رسول الله علیه السلام فرمای وکسان به د عرش یعنی و صفات والا و قسم خلق به د عرش د سوري دلان او د الله عرش د هغه سورې د تش سورې باندې د جنت سورې دی، د عرش سورې دی، د رب العالمین د عرش. پدې کې به هر نعمت، پدې کې به هر قسم آرام او سکون. وشاب نشأ في عبادة الله، یو پکې هغه نوجوان چې د رب العالمین په عبادت او بندګۍ کې راغټ شي، عمر ځواني د الله په عبادت کې تیریږي. دا داسې ځوان نه دی چې د ځواني د ښایسته ژوند هغه د کرکټ په میدانونو کې ختم شو. دا داسې ځوان نه دی چې د ځواني هغه په دنیا کې د دنیا په ملکونو په چکرو ختمه شوله. وشاب نشأ فی عبادة الله، د الله په عبادت کې لګیا دی. قیامت پر ورځ یو تپوس دی، یو پکې دا دی وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. عمر شپېته کاله دا څنګه تیر شول، د شپېته کالو بیل حساب. وعن شبابه 30 کاله 15 کاله 40 کاله چې غوږونه دي روغ سترګې دي روغې وي ودرېدلې شولې. دا عمر دې څنګه تیر که؟ دا د کرکټ میدانونو کې، دا په خوبونو، دا په چکرو، دا په کاروبارو، کنه دا په دنیا، دا په لهویاتو کې. اغتنم 5 قبل 5، دا غنیمت دی. وشبابک قبل هرمک، ځواني زما عزتمندو، نن د هرې فتنې د هرې ګمراهۍ ښکار موږ ځوانان یو، ځوانان او ځوانانې، د ښه عمر والا، د قیمتي عمر والا خلک الله رب العالمین دوی ته اصلي عمر ورکړی دی، طاقتونه پوره. همدغه ځوانان په ګمراهیو کې اخته دي. خو تاسو د صحابه کرامو د دور ځوانان وګورئ. یو غلام یو ځوان یې ولیده په بانډو کې څاروي ساتي، ګډې چیلۍ، چوپان، شپونکی دی، چرواهه ورته وایي غلامه سره څه اوبه خوراک د سره شته که نشته؟ هغه ورته وایي د خوراک خو نشته دی. ولې؟ تا منډې را منډې د څاروو پسې دا لوړې ژورې کتل، غرونو کې ګرځېدل، اوبه نه. وایي زه روجې یم. ها دا ښکلې ځواني، بیا دا د عربو ګرمي، دا اوږدې ورځې او دا څومره سخت مشقت په غرونو کې څاروي ساتل، او دا ځواني چې ځوانان لا د ځان ته نه دي خبر. د 20 کالو ځوان ځان ته ماشوم وای، د 15-30 کالو ځوان هغه ځان ته نوی زلمی وای، 40 ته رسېدلی هغه ایله ځان ته ځوان وای، خو د ځان نه هم نه خبر. حیران شو چې دا په دې حالت کې روجې نیول. ته وایي دا ګرمي او دا کسب، وایي خالي ورځې ډکوم. خالي ورځې دي، ژوند دی، دا ژوند ټول خالي ورځې.
زمنګ د چټي ورځ په خوب د چټي ورځ په چکرو منګ سره چټیانی د دې چټیانو انجام دا کالام تزا بحرین تزا پیسې حلال په خولو په قربانیو په شبګرو ګټلې شوی پاکي پیسې اگر اعلی او د دې لپاره چې نظر می غلط استعمال شي پیسې لګي چې غوګونه غلط استعمال شي پیسې لګي چې منځونه پاتې شي پیسې لګي چې ګناهونه وکړي ولی دا وزګار دی دا غم سوچ راغی چې دا څومره ځوان دی او د پروژې ته امتحان په وکړه وته وای نو موږ له دې سارونه لک پي راکړه دا خو د مالک او د مالک اجازه نشته سینه ده په پردي دکان نوکر د پردي کارخانه د پردي فیکټری نوکر په پردي شیزونو او په دې دکان او کارخانه باندې خپل ولای او دوستانی پالي به ورته وای را خرڅه کرا باندې اجازه تشته وای را خرڅه کا او پیسې بم جیب کې واچې مالک ته وایا چې شرمخ لیوراغه او وی خوړل تانه سوق ته پوس کئ هغه تی روان شو ورته وای اين الله ک مالک ته زوم چې لیوا او شرمخ خوړل ما سره به اومني خو اين الله رب العالمین سره بسکم الله رب العالمین شتا زمنګ په سر باندې ولاړ من ته ګوري دا ځوانان دوی آخرت جوړول دنیا یې تباہ کړل زما عزت پندو مقصد دا دی چې د دې خبرې لپاره کوشش وکړو منډه وه یو فکر ځان سره پیدا ما رب العالمین څومره نن خوشاله ما څومره اعمال وکړل ما څومره نیکی وکړلې عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خلیفہ اخیری واقعا بیانو چې کله هغه خلیفہ شو داسې خلکو چې د مشرینا او د دینه بلری لري ګرځیدل د قیامت علاماتو کې راځي چې د خلک په اخر وخت کې په دې مشرۍ په دې کرسي په دې نوم په دې پروتوکول په دې عہدو باندې داسې جنگ کوي لکه خره د یو بل عزتونه د یو بل قومیت د یو بل دین پکې بدنامي او چې ماته مشري وي ملو مسلمان یو مسلمان بل پسې اخته دی هغه وای دا د يهودو ایجنټ او دا وای دا د يهودو ایجنټ ولی چې دته مشري ملو ماته دې ملو شي چې ابل له سوپر عمر فاروق رضی الله عنه چې خلیفہ شه خلک ځان له پیدا کول چې د مشرۍ د بار د ډېر سخت بار د ډېر سخت عہده ده رعیت او قوم در پغاړه شي که یو کس وي د ځان جواب باور کوي کله لاسو مشر وي د لاسو باور کوي کله زرو وي د زرو باور کوي کله ملک مشر وي د ملک جواب باور نو سعید ابن عامر رضی الله عنه هغه ته ویل چې تا د حمص والی او گورنر جوړو هغه ورته نه قبلوم وسه شو ورته وای د امارت دا لوی بوج دم زما په غاړه کې راواچو زم مشر کړم او یو رانځي چې نه زنه کېږم او زه د بر سره سوق کوي زه خو ارزه ته نشم رسیدلې نو د امیر المؤمنین اطاعت او خبره کله چې لاړو التوالی او گورنر ډیره غټه عہده ده والی او گورنر دا سیله کده دغه صوبې او دغه ځای او بادشاہ او به د هغه زماني امیر المؤمنین ته خبرې دم نه چې خبرې ده ډیر وخت په کې تیرې ده صرف خاتونه چې دغه مسخه خواغه کولې د وخت رستو عمر فاروق امیر المؤمنین رضی الله عنه هغه توي گورنر ته جواب را لېږي چې د حمص علاقې فقیران
او غریبانان په یو لیست کې ولیکه او ماته نمونه راولېږه. هغه خلکو ته وایي سعید ابن عامر عوامو ته وایي چې خپل منځ کې راجمع شئ، کلي په کلي معلومات وکړئ چې دې کلي کې څو غریبانان دې کې څو دي هغه ولیکئ او امیر المؤمنین ته ولېږئ. کله چې هغوی لیست برابروي خپل منځ کې وایي چې زمونږ د ګورنر جامې خو م لیدلي دي په کوم حالت کې دی، زړې جامې، د هغه کور، د هغه لباس، د هغه خوراک موږ ته معلوم دی، خرچه ورسره نه وي، پیسې ورسره نه وي. ولیکئ سعید ابن عامر د حمص والی او گورنر د غریبانانو او د فقیرانو په لیست کې اول نمبر ولیکلی شي. دای پکې اولنې ور ولیک. نور کسان ولیکل. کله چې الته خط ورسېد عمر فاروق رضی الله عنه حیران شو. عجیبه خبره، گورنر او یو والی او د غریبانانو په لیست کې د غنوم د 300 روپۍ د هغه زماني هغه برابر کړي راوي. چې کور ته راغی ډېر سخت وو، پریشان وو. کور والا ورته وایي ولې خفه، څه چل شوی دی، ولې پریشان یې؟ ورته وایي په ما یو غم راغلی دی. وی آیا امیر المؤمنین عمر فاروق وفات شه دا غم دی؟ وی نه د دینه بدتر غم دی. که تعاون را سره کې درته ویم او که تعاون او مدد نه کې درته نه ویم. وی ولې در سره نه کوم؟ وی زمون کور ته دنیا را ننوتله، 200 روپۍ راغلي دي، د دې علاج د دې تعاون پکار دی. هغه ورته وایي زه در سره تعاون کوم، هغه پیسې رالي د الله په نوم په مسکینانو یې تقسیموي. په دغه حالت کې ژوند د خلک عمر فاروق رضی الله عنه لراغلل چې زمونږ دی گورنر باندې یو څو اعتراضونه دي، دکې یو څو کمی دي، دا پکار نه ده چې زمونږ گورنر جوړ شي. هغه چې واورېدل عمر فاروق رضی الله عنه د حاضر ته یا راغې دعا یې وکړه، یا الله په ده باندې خو زما ډېر ښه ګمان و، ته خو ډېر ښه سړی ماته ښکاره کړې. هغوی ورته وایي اولنی اعتراض په سعید ابن عامر دا دی انه لا يخرج الینا حتى يتعالى النهار. تر هغې نه راوځي چې ورځ ښه اوچته شي، نیمه ورځ 10 11 12 بجې کار ته راوځي. وختي ولې نه راوځي؟ د یو مسلمان ضرورت به 7 بجې، د یو مسلمان به 6 بجې، او دا په کور کې ناست دی. هغه ورته وایي چې دا څنګه خبره ده، د دومره ناوخته راوځي، دا خو رعیت دی، عوام دی، ضرورتونه دي. هغه ورته وایي امیر المؤمنین دا خبره ما چاته نه کوله، خو زه په کور کې خادم نه لرم او زما کور والا بیبي مې ناجوړه ده، نو زه د ورځې د هغې سره د کور کار هر څه برابر کم، پس د هغې نه چې زه راوځم ځکه ناوخته کېږي په ما باندې. دویم اعتراض هغه دا دی چې سعید ابن عامر لا یجیب احدا بلیل، د شپې چاته دروازه نه کولاوئ. ولی من رعیت یو، من عوام یو، زمونږ به د شپې ضرورت وي، د شپې به م کاري، خدای د شپې دروازه هېڅ چاته نه کولاوئ. هغه ورته وایي دا ولې؟ وای امیر المؤمنین زما ژوند تقسیم دی، ورځ مې دوی ته ورکړې ده او شپه مې رب العالمین ته ورکړې ده. که زه شپه هم انسانانو ته ورکمه، د دوی خدمات، د دوی دپاره کارونه، عبادت دی، اجر دی، خو زما دا زړه به خراب شي، زما د رب العالمین سره راز او نیاز، هغه مناجات او هغه تعلق خرابېږي. ساعة وساعة حنزله رضی الله عنه ته فرمایلو ساعتونه به سړی تقسیموي، بل دا ده چې د میاشت
یو چوټي خامخا دی کوي میاشت کې ورځ دوه مکمله چوټي نه د ورځې او نه د شپې ښکاري کار نه کوي هغه ورته وایي امیر المؤمنین زما سره دغه یوه جوړه جامې دي یو میاشت په دې کې زما ژوند تیر شي میاشت پس دا خیره نه شي نو زه دا ووینځم بله جوړه نشته دی ما سره نور لباس نه همدا جامې ووینځلی شي او په کور کې دې ته ناست چې دا وچې شي نو بیا راوځم څلورمه خبره دا ده وایي چې دی په مجلس کې ناست دي کله ناکله بېهوش شي ته چل پې کېږي بس راوغورځي موږ ټول پریشانه شو د مجلس هغه خوند هغه هر څه خراب شي هغه ورته وایي امیر المؤمنین کله چې خبیب رضی الله عنه د مکې مشرکانو هغه وجلو او د حرم نه راویستلو زه په هغه وخت کې وم خو زه مسلمان نه وم خبیب رضی الله عنه د مکې کافرانو شهید کولو او ورته دا ویلي اتحب لو کان محمدا مکانک ستا یو ارمان یوه خبره د خولې نه صرف را وباسه او دا ووایه چې ارمان محمد رسول الله دلته پانسي شوی موږ تا پرېږدو صرف په دې خبره خبیب رضی الله عنه ورته وویل چې دا خو خبره ده د محمد رسول الله چې په کور کې موجودي او د هغه په خپه کې ازغی لاړ شي او ما پرېږدی هغه ازغی نشم برداشت کولی دغه وخت کې هغوی ډېر په بېرحمانه انداز شهید وما دغه حالت چې زه رایاد کړم دغه منظر چې خبیب رضی الله عنه د اسلام دپاره وینه ورکوي د آخرت د جوړولو دپاره قرباني ورکوي د الله په لاره کې د محمد رسول الله په دین او په سنت قربان شو هسې نه چې د قیامت په ورځ رب العالمین ما سعید ابن عامر نه تپوس وکړي چې زما یو ولی زما د پیغمبر ملګری شهید کېدلو او ته ولاړ وې تا څه کړي دي ما سره جواب نشته ما ته دغه حالت او د رب العالمین تپوس او هغه مقام او حساب رایاد شي ما باندې څه چلو شي په مخ یې اوښکې لاړلې د عمر رضی الله عنه زما عزتمندو د اسلام زموږ ټول صحابه کرامو چې ګورې دنیا ختمېدله دنیا یې غورځوله زه دې غریب یم زما دې په کور کې څه نه خو چې زما آخرت هغه جوړي آخرت مې خراب نشي قبر مې خراب نشي د دې دپاره نبي علیه السلام صحابه کرامو ژوند ورکړی مالونه یې ولګول خوبونه یې ورک شول ټوله شپه الله ته ولاړو جماعتونه آباد کړل جماعتونو کې بناستو عبادتونه کول جهادونه کول وینې تویولې بچي دین ته وقف کول ولې چې آخرت جوړ شي او دنیا دې تباه شي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي او الله رب العالمین دې زموږ او تاسو ګناهونه معاف کړي رب العالمین دې موږ او تاسو جنت الفردوس کې وزې کړي الله رب العالمین دې موږ او تاسو د جهنم نه په امان کې وساتي